لیدونکو سلامونه په پروګرام حجره کې د مبشر ټي وي نه زما سره ملما دی شهزاده را سره ناست دی د مباشر ټي وي نه د مونږ خوندوره شو ده د حجره شو په دا کې وي تاسو شرکت وي مونږ سره د کمنټ په ذریعه د کال په ذریعه د ښکلو خبرو په ذریعه شعر و شاعري په ذریعه حجره چې کوم دی د تاسو د کتو نه او د کمنټونو نه بغیر نیمګړې ده نو که هغه ملګري په هغه کې وي په ولایت کې وي او که په جام کې وي یا په ملک کې وي د پاکستان په کومه هغه کې وي مسافر ملګري وي یو ته سپیشل سلامونه او دعوت ورکوو چې موږ سره په حجره کې کینو شرکت وکړو او دا حجره ښکلې کړو دا موږ تاسو لپاره په تور شپو باندې کینو نو حجرې لوي خیر د کسانو وځي شهزاده راځي نه ټاپک چې دی که نه دا موږ سره کتونکي هم پکې برخه اخلي ټاپک دی بغیر دعوته ودونو له تګ ډېر ښه بغیر وینا بغیر دعوته ودونو له تګ زه کله تللی حال ما یې خلک یې اوري خو دا لکه زه خو یې دا وایم که نه چې ټاپک خو مراوړی دی خو که چا واده له لاړ شي که یې ته ویې وکونې نو څه دنیا ویرانه شوه سړی په کار دی چې لاړ شي هم تاسو یې پرې پخ کړي وي د وریجې یوې مجبور په ځای دوه وخوره او دوه په ځای درې وخوره څلور پنځه ځان سره همداسې بوځه نو چالته خو انتظامات هم همدغه وکړی چې بیا پې شرمېږي واده والا او یې څه کوي نو واده والا ته وایي چې خیر ډېر جلبونو ته وکړي چې دوه دیګه نور هم کېږي واده والا چې یو شل مجموعې زیاتې پخېږي نو تشه یې وشي ښه نو ټاپک ډېر مزېدار دی په کې انشاءالله ګپ شپ لګوو راځو مره روان دی او راختو والا دی دا دی ګرمو چپسونو سره مو راغلی هو په خیر راجو السلام علیکم په خیر علیو السلام علیکم ناظرین امید ده چې ډېر ښه و روغ جوړ و ډېر چې کوم حیدر اوداس صاحب ټاپک راوړی هغه بغیر وینا واده له تګ بغیر وینا یو ته لاس کو خیر راخو دله راغلي سپیشل راغلی واده کې چې نن سبا جمعه دی ودونه خیره ډیر دي څوک لا نه وي چې ته وایي روجي پورې خو کېږي بغیر اجازت نه ورڅو څنګه موږ ځان دا خبره ودرو دا اوس لاره وایي چې بغیر اجازت نه ورڅو نو څنګه دا شي خلاف یو بو ځکه چې اول شهزاده وغلو لزو واده او په دروسه ولا ټیګاله وتم بغیر وینا راغله بل مې راغلو غالي څه خواندو دا ګټ کې او ادره دروسه په ځای سپیکسو ورشي غریب څه تلګي والله چې لړمون په کار ځوي کوي کار څه چې واده کې منډي وي چې ټیکاله کا به شو واده نه کار راځي چې ډیر خلک ورشي کنه بغیر اجازه ورشي ایو خوشحال شي چې مال خلک راغله دا خبره غلطه نه دی استاد جی وټونه نه ودونه خو دي ودونه کنه اوس که وټونو لا بغیر غلط شي وینا کنه نو ډاله په غټيږي بالکل جنازه لا لړ شي هیڅ څوک مې نه ګیلانه کوي جنازه په غټيږي بالکل ثواب هم ده ثواب دې موږ ټولو او عدل چې بغیر وینا لړ شي نو پوښه چې زه خو ته یم چې وینا ومشي نو کو نشي کو شي ته وایي چې مثال حمزه چې عمده شي ملګي دا ماحول ها په ټول قبل سلا چلو شهزاده تا ډیره مهرباني دودي چې کمر شه ما خیال نه راغلی نن کمر صاحب په چوټې د جمعې ورځ ده نن یو سره موږ برای راست چې وجرې پروګرام کوو هغه وجره کې او ان شاء الله سبا له بل سبا تاسو په یوټیوب کې سو وجرې ماحول ریل خیله دسترخوانونه ټیکاله ملونځ او داسونه وجرې کلچر بشغالم کې کړولې چې وجره څنګه پکار ده وجره کې نوې نسل زده کړه څنګه کوي ټول په هغه وجره کې همدل خیلي زه حیدر صاحب تللی وو تاسو کمر خو نو غورځېدی کمر نه کمر نه غورځېدل په کورسۍ کې ناسو موږ ډېره مېلمستیا وکړه موږ شکریا ادا کوو نه کمر صاحب کم میک اپ کړی و او پېژندوم نه ګرمه خولي سامه یې محمدیانو خیریاتونو باندې پروګرام پکار دی چې اصلي مزه هغه کې ده محمدیانو خیریاتونو کې خیریاتونه نو بس خو موږ سره پرلیو ته نیمو محمد خیریت موږ نه حمزه عمده شه راجو بھائی الله می خوشحال لره مهرباني الله تاسو خوشحال الله خوشحال ساته حمزه بھائی نه محمدیانو خیرات برنګ وي دا داسې وي
چې مومن نو خیریات کوي که نه مومن قوم او ډېر معزز قوم دی نو که غریب سړی وي غویی یې راڅملوي الله لیکي او که مالدار خو هسې ماللی وي نو مومن قوم چې کوم دی دی غویي نه بغیر خیریات کوي نه نه کوي که غریب وي بیا په قرض یې راخلي په قرض پور کوي الله مې مړ شوی دی د هغه خیریات به کوو چې خیریات ونه کړم دا کلی قوم را پورې خندا کوي نو بیا غریب قرضونه خلاصوي استاد جي تاسو باره کې خپل وخت کې خبره مشوره وه چې تاسو واده کارت راغلو اعلامداد نامه او بل استاد نامه پکې ځان له واچول یو غوټه مو چې پراخي وسم چې کارت راشي که نه نو درې څلور پکې ځان سره ماسې ولیکو نو خو واده والا خو ډېر شیونه پخ کړي وي که نه او اکثر که خیال ته کړی وي زردې والا ته یې چې یاره لږه زرده زیاته که کېدی شي یو کس ته میلي ځان سره درې څلور کسه راولي نو داسې ودونو له تګ ډېر پکار دی شهزاده تاسو هڅې شوي چې تاله کارت راغلی وي ځان صاحب به دا سر له ظهیره جیله باچولي ثواب دی وشو دا ته خبره سي موږ ډېر بغیر وینا وځه ته خو یو کې موږ ته پته نه و الله تعالی علم وو چې موږ د چاویلو اشاره ګولا اصل بالو یو ځای کې ګناه شي ابلې شو ګناه او چې کله دا خبره واوره چې ټیک کار نه نو هغه شی موږ تاک بند کړی داسې کار شوی و چې مونږ یو واده کې بلنه شوې وه که نه یا شوې وه یا نه وه شوې نو روانو ما په تیاره کې یو 15 شپې کسه ولیدل چې یو بل ته یې ویل چې تکړه شو مونږ پې په سمه دروازه ور شو دوه کسه یې پړیو لاندې راووځو پوه شو او دوه کسه یې شامیانې شاته راتاو شو اوبه چې نه قضا چې نه خطا نه شي نو دا تکړه خلک وو دا تکړه وو خو تکړه خپل وخت نو چې اوس پاتې وای خود تکړه وو یاره داسې وریجې یې وویلې که نه چې ما ورته ویل چې ویري ګوډ ځکه چې دوه کسو ته یې ویلي وو 15 پکې راغلل نو ثواب یې وشو که نه داسې له ورسره څو بل خبره ده چې اوس مثال خبره پېټ همیشه 100 تنو جوړېږي که نه پرسې چې کېږي 25 میزونه وي 4 تنې 100 تنې وي که نه او دلته په لمبر کې ورته 500 تنه ناست وي دا غوندې خلک بغیر وینا مې راغلي وي چې کله وایي چې په ټیکاله راخوشي شو نو غر ټول ور منډه کېږي نو چې کم پاتې شي بیا سړی ټیټ نیولي واپس راوځي زیات شی شو موږ ته پاتې شو هسې څه شوي اوسه پورې نو دا خو اکثر کېږي خو مونږ لکه اکثر داسې موشي که نه چې وایي چې راڅو او بس غوی بل شي مونږ بیا خلک ته پته ده که نه ډېر صبرناک خلک یو ډېر صبرناک خلک یو ما سره دا هم شي چې اوس ونیي چې خلک د تنبو غونډ راوباسي چې چېرته کیو پوه شوې که نه نو خیر د تحمل پکار دی او چې بیا چې ویر شي او بیا وایي چې یاره بس ما راڅو نو دنه ښه چې په خښته ځان له سر ووایي غیرتشاهي ډېر ښه پروګرام دی سلامونه قبول کړئ غیرتشاهي په خیر استاد څنګه یې موږ سره په 300 غاز فاصله کې راتلی شي ډایرکټ برای راست ته کې راستای شي موږ سره دا استاد نه حمزه سواتیانو خیریات هم ډېره مزه کوي سواتیانو خیریات د موږ مړه خیریات ته ورچا مزه کوي خیریات چې چلامه شي خیریات تللی شي واده له شدله خیریات خو خلکو یې پوره کړي وي ثواب په جهت کله څو ګرونه بدلې استاد موبایل د کمنټونه به شوري وي انا روانه که څوک څه څوک موبایل بل چا کمنټس کړي وي غره کې څوک هغه نه کو مرګرو سره کنه کو بیا خپکیږي نو مرګرو سره غنې مو کنه هو تا په کیسه وي ما روټه نه خوړل زه شوریم تا خو هغه پانچه پر لوړې چې بل راست ویلو چې چاټه پانچه لوړه مو غوړه کټ شو ها ها اخ کی قسم مثلا که بیا وګورئ فیسبوک په دروازه کمنټونه کوڅه لازم نو ورګه زه چارج پکې نشته 85% ده ما نشته پکې 85 به تر تا کې نیم نه چاغ شي کوډ لاچو خطا سره موږ سره کمنټونو په ذریعہ شامل شو چې واده لا تک پکار ده کنه پکار بغیر واینا سره نه پکار هم یو ما خود پکار دی نه دوکاره ګورم پسنه چاوړې دلې نه راځي ته چې الیار ونسه وستو لګي ورچ په خبر سره ډېر ورچ په خوي ها کدا چې واس نه وي دا که هو چې قرضدار شي زره شته چې په داسې کنه کدا چې ته پکې لاړې مونږ کې خلک لا څوک راو
زبیر سے براو زبیر ته موږ هر کله وایو زبیر دی څه شي چې چارز او جو هغه ټیکا له خوړه کنه نو نن واده نو که څنګه انا وزن نه وزن خو ډیر دي خدای چې څه ورجو کېږي اورځي څنګه نه وي 14 کمرسونه شوي السلام علیکم قمر صاحب زما په خیال شته بالکل شته نو داسې دا راجو به الله خوشاله ساته اصلي مزه خو په هغه کې ده واده کې واده کې هغه زنده باد السلام علیکم زله لیاسه وعلیکم السلام وعلیکم سلام لاهونج ماهر رشید लाहौंच ढेर कदरमंद से और वेलकम आपको कहते हैं अगर आप पंजाबी स्पीक है तो बी वेलकम अगर आप उर्दू स्पीक है तो खुश आमदेद और अंग्रेजी वाला हो वेलकम इन द हुजरा शो अस्सलाम वालेकुम ढेर ढेर सलामुना और बखैर आले जुबैर अस्सलाम ये कोई मांगे बखैर आले ये वीडियो तो जाइए ता खबर से जेवर सा कुछ तशा बस जो सा alta parte la chela alta la chela pa आज ये मसर दाई رضوان मसर पर सिटवी ست ترى جو मसर चकम जो नस्तावी मोंगे एगजोई صاحب قدر کوي کنه صحیح خبره बाजू बोंदे वो मामा السلام علیکم څنګه ټول ملګرو تا ویلکم رضوان شنوار رضوان بخیر جوړ دې غلا خوشحال څنګه خی جوړی مړه ته چې راشي لکه خبره لګا ته وکړه ها دا ټاپک راي په پردي ودلا تاګ لکه وینا به شوی و څه دا پورا کې څه ته پورا کې خو ډېر هغه په باندې اخشوي خبرې په شوي شیرونه مرونه په اخشوي شي سلو هغه زوی کېږي او یو نو والی زوی نه کېږي کنه بل دویمه دا خبره ده چې هغه خو مونږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې کړی یو بالکل حرامه کېستی نو چې تا حلال شي حرامه وي او خټه ته یا چوي چې نه نو نه وکور ما خاصه سره ول کوم دا سی ورڅا تاسو دا ورځي ورڅي ته پر پخلی وي دا غیر اجازه ته ورڅا ګورای وا خبره وره چې کای ورجو شوقین وي کنه لږه ورمه دا سی ورڅا یغه دیګونه پخلی باګه مو دا پته نه لګي دا پیړې ابلې شي که چا بللې که پخپله پکې تاسو سکرټریو سره پورې څه شوی لکه ته واده کارډ لراغلې ویزا سم پټه نامه پکې نورې واچوي شهزاده او جاپون لبل بر دا ثواب دی تاسو سره شوی چې تاسو پورې نه ممکن یې چولې سکه او استاد چې کړي و دب کړي دا موږ خېټو هزار اخلي دا نو امي پکې چاوا ورشي په پردي کورسل ورمانت شه خبره هوټي کو چې هو چې وته ویلي یا تو تا ویلي وی تو جزات راخستای وی تو تا وی چې دوست تو تا ویم چې مونږ ودا چې شای پروګرام دی هغه خو سره مرګلو ته یم یا سره مرګلو چې ته وی بیا لوړ شو ډیر بیا بووي شي وغیره ته نه وغیره اخو وغیره کې ټول راځي خو چې ولي کې اخو چې تاسو ته خلک ولي کې شو وغیره مرګ ته وغیره ورا وغیره کې مرګریم راځي غیرم پکې راځي څه لوي چې وغیره خبره ځان نه پوي او تاسو په شرط شوی چې بغیر وینا تللی وي او بیا راوته واده ولا پس خبرې کړې وي چې خو قربا داسې والا بوګي بوتل مالګه پکې کما وا ماشل پیره خو ګوره ځنه ودل چې لړ شي کنه ورجه وخره ورشه وخره ډبل شي نه وه کنه نو خیر دې کې کړی پیسې کې کنه عمره ورا غلې وي او دومره ځان ستړی کړی وي یا څه وړي کنه هغه څه کوله ورونه نه نه خوشحالي نه وي ګوره شاپر سره وړه دا ته ما دعوت دی شاپر نه هر واده له ځان سره شاپر وړه ګوره خپل له شاپر نه وي پر دوله شاپر وي دا غټوله مخبل خلک دي نو خپل بیا دا مطلب شو ګوره چې خپل بیا سره وینا ته ضرورت شته نه بغیر وینا دې ما خبره لراغله دې چې ما خبره نه اوس راغی دا څه ورڅا څنګه موبایل وړه ګوره که وسه کیږي ورڅا سیرا که یې نصیب خیر دی ما راوړه خو زلمی سره خامخا ملاویږه خو سره ملاو شي بیا ګوره چې تصویر سره وباسي چې تصویر سره وباسي بس یا مزه وکړي اندر صاحب تاسو پورا کتاب په شو غره پوښتنه چې ځا صاحب رهبر او بدرې بوتل بغیر وینا
چې واده والا وي ته مخامخ شو نو سترګې وي هسې ژېړې شوې چې بړه خفه کېږه ما خېټه دا مې م راوستي او یو وی ته مجبور نه وي چې بړه استاد دا تا خپل واده ښځې کړي چې راوسته هسې څو ځلې څه شوي نه هسې نه شوي هغه ملک دی چې بس سړي ته وایي چې دا دته چا ویلي که نه ملک ډېر ویران دی که نه اوس خو ډېر ودونه هسې چې جاینټ ودونه دي که نه په هوټلو کې کېږي نو اوس چې لاړ شي که نه ورپسې جواد هغه سړي والا ولا راشي که نه ته خو خامخا پوښتنه کېږي چې کومه طرفه یې نو حیدر استاد داد بوتلو یو ډول ته چې زه خو یې وړکې طرفه یم خاصه بس ټیک شو بیا چې وړکې ولا راشي چې ما کومه طرفه یې ته هلته خو فکس حساب وي زه یې وړکو طرفه یم داسې خوراکونه هم څو ځلې کړي دي داسې خو اکثر کېږي ګوره د چای طرفه خو وي یې زلمي و یې چې کوم دی د ناوی بابو خو ټیک شو خو لکه چې سره چا طرفه ویله بس بول وکړه یاره بلته واده شو حال هغه ژوند نه وځي داسې خبره کوو خو دا خو خوشحالي وي وروره پړک پړوکې لګولی وي چې خلک یې وویني داسې نه چې مړي ځای له لاړ شوی واده په ځای داسې کار شوی و داسې کار شوی و که نه داسې کار شوی و چې نوخار نه راتلو ملګري وو څلور پنځه کسه په ډابه کې راناست وو نو ټیر پنچر شو چې ټیر پنچر شو دا ټیم ووایي بس داسې ماسخوتن و د بس ماسخوتن قضاوې ته وایه مړه داسې ټیم نو بس ګاډی راتلو یو ځای کې ودرېدو و وسره نږدې چې کوم دی شادي هال و چې شادي هال ودرېدو که نه نو بس ډریور اخته شو چې یاره په دا کې خو 15-20 منټ لګېږي خامخا کولاوې وي او بندوې وي نو بس مخامخ شادي هال واورې ملګرو ته مې ویل ما داسې کار دی څوک په تاسو کې وګیای شي مړه موږ ټولو کې کوم صورت نه راغلو بس ما ورته ویل ما چې راڅو چې مبارکۍ مې ورکړو او روټۍ موټۍ هم پرې وخورو نو یو کس نه پکې وایي چې موږ خو پېژنې هم نه شم څنګه یې نه پېژنې څه چا په ټنډې لیکلي دي درته باندې یې ویل یاره پې ور ننوتو چې پې ور ننوتو زلمي سره غاړې او زورونه ورکړه باران شه او پلار له یې وترونو له یې که نه یو خو مې چې خدای خبر چې دا کومې دنیا نه راغلي یاره ته یقین وکړه چې په هغه خو کېناستو په ټیبل د اتو کسو ټیبل و نو یاره بس زه خو یم چې سخته مزه وکړه جدا خو مې بلی چې دا لوړ کې نه راغلي یاره یې داسې مزه وکړه که نه راسو کمنټسونو طرف ته رضوان شنواري ویلي چې یا روټۍ ساده دي وي خو لږه ډېره تیاره دي وي نو مزه کوي دا اوس یې ما ملګری رضوان ډېره یې پخوي رضوان زه ته خبره ځکه منم چې هلکه چې څوک واده کوي خو لږ ډېرې پخوو که نه کېدای شي چې داسې خلک پکې راشي چې ورته نه یې ویلي ورته نه یې ویلي دا خبره سره موږ اتفاق کوو چې شی ډېر پخوي که وسې نه وي روټۍ د ما کوي چې وسې نه وي روټۍ د ما کوي ځان د ما په کایه کوي چې سبا پې خپله کورونه ډبوي چې ډزه ډزه راوباسئ وریجو پیسې راوباسئ دالو پیسې راوباسئ غوړو پیسې لرې کول پکار دا وجه ده که نه لرې کول پکار د دغو نڅا خو ډېر ودونه پاتې شول تاسو دا ښه ساده یو قرض دی وکړي واده دی وکړي خوشحالي وي نن دې واده لوېدل چې په ځان باندې بوجونه مړولو دا چا وویل دا جومات کې ملا ملا خو ټیک یې خو خوشحالي نه خو یې قرض پور کوې که نه څنګه یې مه کوه زبیره خوشحالي هر وخت وي نه دا خو کله کله وي پوره قرض پور دی کوي ترتیب ورته جوړوي خو واده کې د خامخا روټۍ کوي قرض او پور دم کوي خو چې څه مخکې مخه ورته ویني شرکتي پته نه لګي سبا یې کې بیزاتي کېږي هغه راشي روان دي آتش بیزه دینا پاسته ده شجره دا ته چې 2000 باندې ډبای دا ورجو پیسې پوتي دا دغه پیسې پوتي روبسا لکه موږ ډېر د ګورو ولا سره پاس شو کله یو دا خبره کوي چې پلانکی پسې مې دبره زره پاتې ډیګري پسې مې دبره زره پاتې دا مجبوره شي قرض وکړي ځکه چې زه بس وعلیکم تم که هم بس غیرت کې راشي چې بړه وکړه بس شی وروستو یې کوشو بیا دلدل کې ګیر شي دنه خو چې تورې چای په اوس خې په چا باندې وس مطابق هم خې ځکه چې سبا په شوم داخله خبره کوي چې لکه واسطه نو سیل ټیکا لګوله نه پکې کبوانو نه پکې ورتا و نه پکې ګبینو دا خبره کوي ټیکا خو که هر څومره خاو کې خیر نه و خیر و کې یو لوکس روبوسی خبره کیږي کاتب کې لاړې یو کې کاتب کې ورته و کې کاتب کې اورغون غو 230 وی او خیر کې وی چې را پرونایشن کې نو مړه
یاره مړه سه لګا وا په هغه نشوم دا ګیلو کیسې وی هیوادونو واده کې دا خبرې واده کې واغه لیکلي بل الله همدرد چې کمر صاحب څه شو نو کمر صاحب نن چوټي وه جمعه ورځ ده نو هغه نن غیر حاضر ده په حجره پروګرام کې کمر نه غورځېدلی سم دم دی مړه سله خلخه پکوي ورغلي ورځ هم ستېره کړه کمر صاحب نن رضوان شرغوري لیکلي چې او په روټې دوران کې کیمرا هم ما یوز کوئ دم ډېر خراب عادت ده د باره کې استاد جي ته څه لکه اوس خوراک د لاس په ګلې وهي پاسه بهر باندې موبایلونه او کیمرې موږ هم دا عادت ده خو دا عادت ټیک نه دی ځکه ښه عادت نه خلک هر څنګه سلو موشن کې ګیرېږي چې څه خوري نن سبا د سوشل میډیا دور دی هغه کیمرې خو اوس نشته چپولې وي درې منه کیمره یې ښې وه دا خو موبایل دی دا خو خوشحالي ده چې هر یو منظر یې کیچ کوي و بیا وروسته ورسره کسې څومره خوند کوي خیر داسې خو مزه کوي واسې خولې ته یې منه سه داسې هم نه که نه چې غاښونه غریب نه وي کله کله وراړوي یوې دالې ته کله بلې دالې ته اړوي دا ته کیمره نیولې وي که نه اوس دا هم نه په کار خو مړه ویډیو ګانې جوړوه ټیک شو خو دا خبره هم کوله که نه چې شرمغول خو نه نه نو ویډیوګان دا خو خوشحالي وي که نه دغسې داسې نه وي دا د واده ولې چې وره څوک څوک مال راغلي ما په خوشحالۍ کې شریک دي ځکه خلک تصویرونه ځکه ته خبره کوي چې ډېر دا خبره ناظرینو ته موږ ریکویسټ کوو چې کمنټسونه وکړو چې ښه کار دی که نه ښه کار بغیر وینا کمنټونو نه څه نه نسي قدرمنو یخني هم نشته یخني هم نشته نو پسرلي موسم شو یخي ښه واګانې شهزاده صاحب له تشه اورو زبیر سیکرټري شه اورو نو تاسو کمنټس کولی شو بل مین ټاپک چې کوم دی استاد جي د مالداره خلک وښیو روټۍ هوټل نه پاس کړي دې باره کې ته څه چې لکه اوس کابل وادي راشي لا هغه مړی شي نو همدا کلي خلک ورسره منډه تړله وهي چې بیا ټیکاله شي نو بیا یې هوټل نه شي پکې ډېلکونه به جوړه وکړه غریبان شرمول کوي بس هوټل کې صحیح ده نو خیر دا خبره خو تا ځکه ټیک ده چې منډه ترړه په غم خوا دی کې چې تاله خپل سره لاس ونه کړي او خپل دی چې کوم دی قبر له لاړ نه شي او تا منډه ترړه ونه وهي نو دا خو سره کېدی نه شي او بیا همدغسې په کلي وطن والا خلک چې ته پرېږدئ او په خیال کې دی وي چې مالداره خلک دی وي نو دا بیا لکه بده خبره ده ځکه چې اوس مالداره خلکو باندې روټۍ خورې اول حق خو د کلي دی که نه زړه ته غاټ کې او بل دا خیریات په غریب ښه کېږي تاسو ګاونډیوالي کور کې ټیکاله واسلې ویلې مړه خو ها په یوه خم کې وي چې څنګه ځکه چې اوس خامخا هر سړی دې مجمع پټوي څوک په پړیو نه لاندې وباسه څوک چې کوم دی بله لار ته ووه څوک ټرې پټوه بس مړه هوټل خوا چې ټول نام څو مجمع ورکې شي واده کې څنګه نو څو ورکې شي لاس ورکې شي شل ورکې شي مړه خلک زغلي تاسو په کلي ډېر کار کېږي نه شهزاده لاس شل مجمع ورکې شي بس حساب دی وایي که هوټل کې خو ته وایي چې ټیکاله خپل حساب دی و 1 लाख रुपये ला 1.5 लाख रुपये उठाला का शो 30,000 हुकूमत तरफ टैक्स होला 40,000 और फीकास टैक्स ना बेल वाफली टेबल ओ ले ठुलो टैक्स ना बेल वाफली د 5 लाख لا سه لاړ شي نو کا شل منجمه ورکه شو خیر ته څه وشو استاد ساده سړی کنه نو بیا ځان خیل پکې کمزي هغه چیرته لاړل ځان خو هم خی کنه چې ما په پلاني هوټل کې هغه کړه کې یک شي خلاف ځان دی خو او غریب په اړه یو لاک روپے پکې کې یو پیسې سپیک دیګا باغ ګوره ځان خیل ضرور دی چې خلکو ته دنیا ته پته ولګي چې زو دی په هوټل کې کړه هوټل کې نو ته په وجرا کې څه کوي چې نو بوي او نه غوي وکنه هوټل ولا خدای مړه یو خو غریب خلکو نه سړی څنډه ته شي کنه یو نو خلک څنډه ته شي چوري چې پټوي پتا باندې شهزاده صاحب ډرامه جوړ کړه غریب زور کې غریب زور خیلم دانه کې خالی پکې ټیکاله یې شي پکې ډېلا کوله بولې چې غریب باسي او غریب باسي او هغه شي څو وخت پس ګوندیاري پکې بیمار شي پکې مړه شي نو بیا یې چې کابل نه څوک دا ته چې کلی خلک دي کله ورشونه او چې نو کار لاړ شي کلی ولا ته وی چې دا کې شل دی چې واده ټیکاله په مالدار خلک لګوله اوس ته کابل هم مالدار خلک راولي ډېر ښه سبق پکې شته درغه تاسو په یوټیوب کتای شو د غریب زور مباشر ټي باندې پراته یا کې شهزاده صاحب ډېر تا ورکړل ډېر ګاډي پکې جنجې پاره خېل راجو پکې ورورو بل تل ولا ماواله دوی چې ډېر غلط کار دې کړی چې د ځینې ټیکاله هوټل لې وړه
نو تاسو دا یو چې خبره را سنبال کا نه اوس راګسو شهزاده اوس تاسو مطلب دی کنه چې واده بلنه وشي نو په کار دی چې بلنه وشي چې هغه خلک لوړ شي که څنګه ها وته چې نو زه خو په بله ورځ هم یو ملګری مې ووایه هغه سره ویلي چې زه زویله واده کوم مو چې ښه او چې ټیکله ویلي چې مو خو داسې سوچ کړی نو ډېر ښکلی سوچ و مو چې څنګه نو ده وویل چې بس دا سړو ماشومانو او خلکو بهر مردانه که نه یاره دغله اون خو اوس بس دا وریژه او څه دا وراخوم و زه یوه ژوټه اخلم یا میخه چې شی وي که نه دا خوښه کې زنانه وخوره دا ښه خواره کوي دو پره زه ټول زنانه ولګوم ځکه چې مونږ سړي مردانه هغه وي به ضرورت هم ځي هر ځای ته سي مونږ سره نو یو پروګرام یا هلته وخورو هلته وخورو هر څه ته خوري دا زنانه غریبان داسې هغه وي چې په همدا خاباده کې د واده موده کې په خوریته کې په هغې کې که نه دا چې وخوري و هره ورځ خو یې نه زه کور لورم نه یې بل وړي نه غوښه څوک وړي نه هغه وړي نو ډېره ښه آیډیا یې پېښ کړله ښه سوچ یې کړی مو ورته وویل چې دا هغه اونلی وان صحیح خبره و مو چې داسې وکړه بله ونه کوې نو درته وایي چې ټول ته وویل بس پاونه مو دا وو خو زه هم داسې کوم آینده خبره له موږ راتلو خو ده مخکې کړه خبره موږ هم دا خبره کوو چې په ودونو کې زیاتې ستړې زنانه شي او خوراک یې له موږ څه وکړو کشړی وریجې ماله کشړی وریجې بس ختم کو ده به تغول کوو په ودونو کې یو دوه دیګه سپینې زنانه یې پاره پخاوو کشړی څه بله کشړی خاټې خاټې بس کله ورې له خوړېږي چې له کولو کې پراته او کله لاندې استاد بنظر چې استاد خبره راټیکه کړې ښه استاد ورګړز خبره ناویر ګړز ونه زه حقیقت یم حقیقت وایه ساده حقیقت یم زرانه چې کومې غټې پخې که نه ظلم شروع هر وخت خاطر غاټه ابلاري ورجه زرانه غریبانه په غټو ورجو چې سړنه سپورټ شي و څه کچرای مچرای دا پدې شي دا زنانه لګو دا جواب درکوي نو سپین غنې کوم ګوره زرانه غریبانه بس غټي را غټي شي او هغه کچړای ورجې په مانځ خېلګي په او په دې چې خزه خو پټوي ورجې چتال مې یو خبره تاسو په پټه ځای دی ګوره زنانه بل اندرول دې ګډ کوا واخې له دې ګډ کوا دا په ډېرلا په سپیشل زوی ته وې شو ور سوا او بیا چې کله غشي شای شو مالا خو شاوري چې نه راکړي اے هاي توبه نو زنانه ولا ورجې په خوا خو څه ولا پکا چا خو خبره چاته کوم امیر الله حمدرد ویلي چې تسلی یاران نسشول د تسلی یاران نتشول د اندېښو سلام مې سخته پورته وړینه اسرو لیکلي السلام علیکم ټول په خیر رالو هره ورځ تاسو پروګرام اورم ډېر مزه کوي اورېلا کسې یې دا پاکستان نه دا د حجره شو دا برای راست کسی په یوټیوب هم په فیسبوک هم چا چې په فیسبوک پاتې شي ایسابا ریپیټ په یوټیوب کتای شو عبدالبصیر لیکلي سلام ډېر ښه ټاپک هم سټارټ کړی دی عبدالبصیر دی عبدالبصیر ته ما خبره مانې ګوره چې ما که مې وکړې که نه ته خبره ته خو پوه سړی یې که نه ګوره بغیر اجازه ته واده له څو خوشحالېږي چې څومره زیات و ها خاندي چې څومره ډېره غټه وي عبدالبصیر هغه چې ودونه خبر شي دی په غیر وینو سره بیا چې چېرته هم واده وي چې ده په خبرو کې زه ځان یې پاره نه یم زه به تاسو یې پاره یم چې چېرته لا واده کټ راسي پې راباندې کوو یار دوست رابې مسره اچوو یو غوتې خوي تاسو نه باید پکې لیکلی هم ځان سبوځو خو آخرت کار بل دی که څه شی وي آخرت کې ګوره د سړی خوشحالېږي چې ډېر ویر شو او که سره څوک ورځي نه بیا وایي چې دا اوس په چا خورې یاره داسې زندګي کې مې هسې خبره نه ودرېږي چې ویلي شي یاره مو وریژې او واده شی مې باندې کړی او شکرو مړه سکرو نه غل تو چې تا ویلي نو خو دا خو مونږ ورڅو بغیر اجازت والا که نه دی ونه یې که نه ابرار حسین ویلي چې راجو بھائی یو پروګرام خو قاري صاحب هم پکې راواله دین په لحاظ دا خبره ټیک ده دا هم ضروري ده دا ډېره ضروري ده قاري صاحب ته ملي خبره کوو لمانو صاحبانو ته ملي و موږ ټیم راکړی و ان شاء الله چې په ورځ نیمه کې وراسي په اجرا کې وکینی او اسلامي پښتنې وتی کوو ټاپک کې په پردي حق خړلو باندې ټاپک وي دا خبره پردیس بکا ولېس بکا چرلا پاسه څومره عظیمه ګلا دا ټولو باندې دا په دا ټاپک څه خبره کوي چا ویلي
دا ابرار پوی سړی مړه ابرار پوی کنه ها نو خبر هم دا کې ده ابرار ویلي چې ابرار پکې دوباره به څه جوړ کړي صاحب خلک ډېر کمزوري دي په کار ده چې کمزوري دي چې څوک زده کړه وکړي نه دا خبره ټیک ده اوس زه ته هم کنه بدن کمزوري که په خبرو کمزوري لکه ذهني کمزوري پرې چې زده کړه وکړي دیني لحاظ باندې دا یې ټیک ویلي نه لیمان صاحبان خو راغوړو دی موږ سر ګلونه او خبره دا کې ده کنه چې بغیر اجازت ودونو نه تک پکار دی کنه پکار دی نه پکار نه پکار د شي خلاف یو استاد دا چې پکار دی موږ دې نه پکار خطا شي و چې تاسو را شي واده کې غلط دی یو پاسې کنه مړه خلک غلطي برته خلی به خوشي وي په پولو باندې نو داسې کار وشو چې په یو ځای کې واده او موږ لیټ ورغلو وورو چې لیټ ورغلو دوه درې ملګري وو نو ویل چې یاره بس هغه خو ټیبلې مېبلې خو موږ غونډې کړي دي خو دا غورې سره ډاکې کو بس هسې څنډې ته ورته کېنو ځکه چې هلته مېلمانه ورې طرف ته ناست دي که نه تغدوکړې ته ناست ول موږ ته یې وویل چې یاره تاسو هسې څنډې ته کېنو بس روټۍ وخورو بیا راسو بس هغه غورې مې ځان سره واخیستې هغو هم پلیټونه راواخیستل چا پکې ټیکلې راواخیستې چې کېناستو بدرور جانه روټۍ م شروع کړه چې بیا یې وویل چې یاره بوټانو بوی شو ما چې څنګه ما چې واړه چې ما نه هم بوی راځي بوټانو چې چېرته وې چې چا چې اچولې وې د شي ور نه وې اخیستی موږ په اور کې ناستو په ایرو کې یو کېډۍ چې کوم دی ما کې 10 کوره ډبې پورې نښتې وه وای ټوپونه هم شروع کړل ما چې دا خو موږ په غلط ځای کې ناستو هغه اور یې مړ کړی و که نه تیاره وه مړه خو چې سبوی له خبرېدو وروره چا لمن تلې واپس کارباټو کې او چا کېډۍ پکې خرابې شوې وې دا ځکه چې موږ سره یادګاره واقعه وه شعیب ویلي چې زبیر له پکې موقع ورکړو چې یوه لطیفه وکړي زبیر خلک غواړي که نه زبیر په خلکو او واده کې چې ستاسې واقع شوي یا ورته وکړه چې واده کې واقع واده له تله یوه ناخامه سره شوي وي په خپله پټه خاله نه سرسري باندې مې یو ګزارې هغه څه وویل ته په پټه لمن کې مې وتوږی و او پرېښه یې پاس وراغلو واپس پرې نه هغه یوه په هغه واقعیت هغه څه ویل مړه وسکټ مسکټ دا خبره یاره دا پټاخې چې کوم دی دا پریویټ کو ډېر ښه کار دی چې پټاخې لړه کوي شعیب خان سردار بل میسج کړی زبیر چې کړي ته ووایه واده ورځې کله خورو چې کله الله عمر وشي داسې ویو نو دا خو دا خبره وه چې کله وشي ټولو پیله وې ته راسې ساره یې کوله اوسه مجبوله انشاءالله ساره ټول پیله نه پیله هم ته وې یاره دې کې نو که چې زبیر واده وي خیره که نه نو موږ وې سرک نه په ګډاو بیا ساز وواته په خوله څه زبیر چې کله ګاډي نه کوشو که نه او سرک نه کوشو بس دی چې تکړه شو